بسم الله الرحمن الرحيم. لفظية ومعنوية. فاللفظية منها على ضربين سماعية وقياسية، فالسماعية منها 91 عاملا، والقياسية منها 7 عوامل، والمعنوية منها عددان، وتتنوع السماعية منها على 13 نوعا. يوزل هذا إلى سبق مختصر تركيبه. اعلم أن العوامل في النحو على ما ألفه الشيخ الإمام أفضل علماء الأنام عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني سقى الله ثراه وجعل الجنة مثواه 100 عامل. اعلم صيغة فعل أمر حاضر، أنت ضمير فاعل، أن حرف مشبه بالفعل، العوامل ذو الحال. في النحو جار مجرور د پرامیج ظرف مستقر توبوسی معتبرتن. عوامل میں ذو الحال جوڑ که کنا نو حال تو سویلی دی چه حال د منصوبات زخه دا نو معتبرتن و مشتو سے حال د نصب شو توبوسی نو معتبرتن صيغه د اسم مفعول سره د خپل نائب فاعل او سره د خپل متعلق دا حال اول شو د ذو الحال د پورا. غلا حرف جار ما موصوله، الف فعل ماضی معلوم صيغه واحد مذکر غائب، هذا ضمیر منصوب متصل دائم مفعول به. الشیخ اس الف شے خیال تکایے فعل یادا مفعول به ذکر شو اس فاعل مش جوڑاوین کدا الف فعل دے پورا. الشیخ موصوف، الامام صفت اول، افضل علماء الانام داغا تر جرجانی پر ہے داغا بیا فاعل شی. الشیخ موصوف، الامام صفت اول، افضل و مضاف، علماء مضاف الیہ مضاف، الانام مضاف الیہ، علماء مضاف سراد انام مضاف الیہ دا مضاف الیہ شد افضلو دے پورا. افضلو مضاف سراد مضاف الیہ دا صفت ثانی شد الشیخ دے پورا. اس الشیخ موصوف سراد خپل دوڑے صفت دا مبدل من ہو گرزے دو. اس میر دا باقی حصہ چے دو دغه نوے بدل ہوتا جوڑائی بیو بدل مبدل من ہو سرا گرد شی اغاوے بیا فاعل شی دے اللہ فعل دے پورا. شا اس میر الشیخ الامام افضل علماء الانام دمے تشای جوڑ کو مبدل من ہو. عبد القاہر، عبد و مضاف، القاہر مضاف الیہ، مضاف سراد مضاف الیہ دغا موصوف. ابن مضاف، عبد الرحمن شے عبد داغا مضاف الیہ دے ابن دے پورا و مضاف دے الرحمن دے پورا. عبد مضاف سرا دے خپل مضاف الیہ دا مضاف الیہ شے دے ابن دے پورا. ابن سرا دے خپل مضاف الیہ داغا سشاشا دا صفت اول شے دے عبد القاہر دے پورا. الجرجانیو دا صفت ثانی دے عبد القاہر دے پورا. موصوف عبد القاہر سره د خپل دوړې صفته دغه بدل وګرځیدو د مبدل منه. نو مبدل منه الشیخ الامام افضل علماء الانام دا مبدل منه دا باقی دای بدل شو. بدل تو سے کسمینار بدلی دی دا کیم بدل شي بدل الکل. شاباش. بدل سره د مبدل منه دا فاعل شو د الفا فعل دے پورا. الف فعل سره د خپل فاعل سره د مفعول به دا جمله فعلیه شلا وسیله شلا د ما موصول دے پورا. موصول سره د سیله دا مجرور د علا جار، جار مجرور ومیش بیا یو ظرف مستقر متوبوسی مبنیتن ویلے چے داغا حال ثانی اردریمی دی عوامل دے پورا.
عوامل په داسې حال شي چې دی معتبر دي په نحوه شي و دغه شي هغه چې مبني دو په دغه باندې نو مبنیتن دا خالصانی مبنیتن صيغه د اسم مفعول سره د خپل نائب فاعل سره د خپل متعلق دا جمله شبه جمله شلا و خالصانی شد عوامل د پورا اس عوامل سره د دواړه حالین دا اسم د ان نشه اس دغه جمله معترضه مش پشه پرېږدي چې ان د پورا اسم می جوړ کو چې اس خبر یا جوړ کی مئات عاملن مئات ممیز مضاف یادا عاملن تا مبهم یادا عاملن تمیز مضاف الیه ممیز مضاف سره د تمیز مضاف الیه دا خبر د ان سره د اسم سره د خبر جمله اسمیه فعلیه یو قانون مشته سویل او پاورزه چې ان چې دا دغه په جمله په ابتدا داخلي شي و جمله نه واحد جوړ کو به هغه واحد کمیشتا په مقابل ش فاعل په چارو به فاعل روز ازنه روزي کمیشتا مفعول په چارو به مفعول زنه روزي هغه جمله نه نو دا جمله مشتا مفرد پلس روغله د ان په وجه اغلم شمی سره فاعل شتا انت فعل یاشته دا مفعول به ته په چار دا یعنی پیشه په دغه چې دا بیان د کیم تیر ک دا و مفعول به شي د اعلام د پورا اعلام فعل سره د خپل ضمیر فاعل چې انت دا او سره د مفعول به جمله فعلیه انشائیه سقى الله ثراه ثقا فعل لفظ الله يفعل ثراه مضاف مضاف الیه دا مفعول به د سقى الله د سقا فعل د پورا فعل سره د خپل فاعل سره د مفعول به جمله فعلیه معطوف علیه واو حرف عطف جعل فعل اس سقاش خو مشترا اسم ظاهر ش لفظ الله موجود و فچ ام فاعل ته جوړ کو جعل فعل دا خو اسم ظاهر مشترا نشته چې اغا نمیش فاعل ته جوړ کو نو دغه جعل ش میش ضمیر وبسي هو فاعل الجنه مفعول اول مثوا مضاف ها ضمیر مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه دا مفعول ثانی د جعل فعل سره د خپل فاعل سره د دواړه مفعولین دا جمله فعلیه انشائیه دعائیه دي کنه دا دواړه جمله دعائیه دي دا معطوف علیه سره د خپل معطوف جمله معطوفه معترضه انشائیه شا دا نوی سبق شویلش کی ورویای لفظیت و معنویت ٹھیک شلا کنا اس په دغه زړه سبق شه مئات عاملین یت کړل چې سل عوامل عبدالقاهر جرجانی جمع کړی دي اس زنا په دغه شه ترجمه ودا سکای زنا په دغه شه لفظی دي و زنا معنوی دي لیا ودا سے ترجمه کای چې اغا لفظی دي و معنوی دي یعنی پهله اغسل عوامل په دغه دوه باندې تقسیم کړی دي ٹھیک شلا اس د لفظیت و معنویت دا سره وس کېږي دغه تومیش دا څه کوي دغه ترکیب پر رفع سره کېږي چې لفظیت و معنویت چې د سره لیکلي دي دغه تومیش پرېږ دي دا خبر جوړ کو معطوف و معطوف علیه دا خبر شي مبتدا محذوف و او تو بسی هيا هغه هيا ضمیر و راجع وي مئات عاملین ته ٹھیک شلا یو ترکیب یہ داش هيا لفظیت و معنویت هيا مبتدا محذوف لفظیت معطوف علیه و حرف عطف معنویت معطوف سره د معطوف علیه دا خبر د مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه شا و دا سیا کې دای شي چې ایره مئات عامل انت وګورئ مئاتو باندې ترای دو رفع دو په چې هغه مئاتونه میز دغه بدل جوړ کی په مئاتو بنده رفع دو و لفظیت بنده یا رفع شتا دو معنویت بنده رفع دا د رفع په حالت شه دوام ترکیب شو
چې هغه مئاتو میرو ته مبدل منه کی و دغه لفظیت و معنویت دا ته بدل کی به بدل مبدل منه و ته مضاف شي عاملین ته پېښلوسا نو دوام ترکیب یې دا شو رفع په صورت شه د نصب په صورت شه یا ترکیب کې دلاشي دغه نصب لکه میش لفظیتن و معنویتن و بیای او ترکیب وسرانګي اغه سره به لکه اسمیه شمه هيا مبتدا محذوف خستو کنه مقدر په یک صورت سے تقدیر د عبارت دس هيا لفظیت و معنویت اس د نصب په صورت سے چې میش لفظیتن و معنویتن وخلی نو اغه د پرابه به میش اعنی فعل مقدر وخلی دا به د اغه مفعول به شي اغنی غنا یغنی غنا ماضی یغنی فعل مضارع واحد مذکر غائب یغنی گردان بندرسا واحد متکلم ته چې الرسیجه بیا وې تشایشی اغنی یعنی د مو مراد دادا میرا مراد ہے اغنی اس پر اغنی فعل سے فعل یا موجود دا ضمیر یا پش موجود دا لفظیتن و معنویتن دا به مفعول به شي یعنی دا د تشایع چې د لفظیتون و معنویتون چې په متن شلی کلی دي دغه میژه درې سره حرکتینه ورکوای شي دا په رفع شماوي په نصب شماوي و په جری صورت شیا میش ویلا شي جری صورت شوی میش سرانګي ویای په ایک صورت شوی بیا مئات عاملن تلش کی بیا وګورئ مئات عاملن سے مضاف الیہ تھیکتا عاملن دا عاملن مضاف الیہ مجرور وی اس میز لفظیتن و معنویتن نو عاملن میں اتا مبدل منہ کو و لفظیتن معطوف علیہ و معنویتن معطوف علیہ سراد خپل معطوف دا بدل دے عاملن اس عاملن مبدل منه سره د خپل بدل دا مضاف الیه شه د مئاتو د پورا به مئاتو مضاف سره د مضاف الیه دا خبر ده عنا ايش لوسه